أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. د قرآن کریم د سورة بقرة آیات نمبر 183 کې الله پاک د روزو د نسلو حکم ورکړل. او دی آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى درې خبرې کړلې. یوې بدی امت باندې د روزو د فرضیت اعلان کړل. دویم نمبر الله تبارک وتعالى د روزو د نسلو د پاره ترغیب بیان کړل بده کی. او دریم نمبر کې الله تبارک وتعالى د روزو د نسلو کوم حکم چې الله تبارک وتعالى را لګل چې تاسو روزي ونیسئ، الله پاک د دې مقصد بیان کړل. نو په کتب علیکم الصیام سره الله پاک دا روزي به د امت باندې فرض کړي، لازم کړي. د فرض مطلب دا چې په هیڅ حالت کې، په هیڅ صورت کې، په هیڅ حالت کې، په هیڅ صورت کې بغیر د هغه صورت نه چې انسان انتهایی مجبور وي اور روزه نشي نیسلی، نو د هغه دپاره رخصت دی. لیکن یو سړی بیمار نه دی، په سفر باندې نه دی، او دومره بوډا او دومره کمزور نه دی چې سار نه د ماښامه پورې ځان د خوراک سکاک نه منع کي، نو دته به څه نقصان ورسي. دا درې صورتونه نه، بیمار نه، په سفر کې نه، او انتهایی کمزور ضعیف او بوډا نه، دی به روزي خامخا نیسي، دی به روزه نیسي. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا څه نوې خبره نه ده چې تاسو به روزي نیسئ او په تاسو نه علاوه دا روزي چېرته مخکې چا نه دي نیسلي. الله تبارک وتعالی ترغیب ورکړل، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا روزي په مخکې امتونو باندې فرض وي، صورتونه مختلفو، روزي مختلف وي، اوقات مختلفو، مسائل او احکام مختلفو، لیکن نفس روزه دا په مخکې امتونو باندې فرض، نو په تاسو باندې دا روزي فرض کړی شوي دي، لازم کړی شوي دي. او مقصد د روزي د نیسلو نه دا دی لعلکم تتقون، چې تاسو متقیان جوړ شئ، په تاسو کې تقوا راشي، یعنی د الله پاک نه تاسو ویریږئ او د هر قسم ګناہونو نه ځان بچ کوونکي جوړ کړئ. دا اصل مقصد دی د روزي نه. که یو سړی دا وایي چې روزه د سار نه واخله د ماښامه پورې د نه خوراک د نه څښاک نوم دی، نو دا خبره غلطه ده. بلکې روزه د نه خوراک او د نه څښاک سره د هر قسمه ګناهونو نه او د الله پاک د نافرمانو نه ځان بچ کولو هم دي پکې ته. یو سړی چې روزه نیسي هغه به مزوم کوي، یو سړی چې روزه نیسي هغه دروغ نه وایي، غیبت به نه کوي، چغلي به نه کوي، د هر قسمه ګناه نه به ځان ساتي. الله پاک ته موږ ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.